په کونړ کې د دیوګل او مزار درو زلزله ځپلي اوس تر ډیره په کېږدیو کې ژوند کوي. په دغه کمپونو کې تر ډیره د خلکو روغتیایي وضعیت ښه والي ته پاملرنه شوې. د څو روغتیایي مرکزونو مخې ته راته ناروغانو د درملنې له روانو چارو خوښي وښوده. وروره دغه دوا هره ورځ راکوي، به کوم وخت کې موږ په کار شي راځو هغه ځای کې دوايي کوو، نو موږ سره حساب کتاب څوک نه کوي کنه. نو خدای دې بهترې ماڼۍ وله ورکړي، ځکه چې اوسه پورې نه چا پیسې اخیستې دي او نه څوک اخلي او ډېر سخت خدمتونه کوي. دومره خدمتونه مور و پلار څوک چا سره نه کوي. د ډنتران نه دا ټول خلک موږ ته ډېر خوشحاله یي، ډېر ترې دغه یي، درملنه هم کېږي او روغونه د الله په لاس کې ده او دی ښه کلک خپل خدمت کوي. الله دې ورسره ښه وکړي. څوک موږ سره امداد کوي، څوک موږ پوښتنه کوي، هغو سره دې الله ښه وکړي. د کونړ د زلزله ځپلو لپاره پخپله په دیوګل او همداراز په مزار درو کې روغتیایي ډلې په کار ګمارل شوي دي. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د کونړ په کچه په ټولو کمپونو کې چې د زلزله ځپلو لپاره تازه رامنځته شوي دي، په دغه کې د زلزله ځپلو د بېلابېلو ناروغیو د درملنې چارې روانې دي. نو تقریبا زمونږ د 500 په شاوخوا کې په دغه کیمپونو کې د مختلفو برخو روغتیایي مراکز فعال دي چې په سلهاو کارمندان په دې کې که هغه د زنانو برخه ده که د نارینو برخه ده، په هغې کې شپه ورځ خدمت کوي. دغه ولسونه چې متضرر دي اوس په دغه خیمو او په دغه کیمپونو کې ژوند تیروي، شپه ورځ زمونږ روغتیایي پرسونل هم د دوی تر څنګ پاتې کیږي او قرار لري او احتمالي کم ناروغۍ چې د دغسې واقعاتو نه وروسته احتمال د کومو ناروغیو د هغې دپاره هم مکمل تدابیر په نظر کې نیول شوي دي. په کمپونو کې ګمارل شوي روغتیا پالان وایي دوی ته د ورتلونکو ناروغانو ښه درملنه کیږي او تر اوسه داسې ستونزه نشته چې زلزله ځپلو شکایت کړی وي. زموږ سره چې دی په خدماتو کې د نیوټریشن خدمات دي، د واکسین خدمات دي، د ټراما دپاره موږ سره کیټونه دي ایمرجنسي. نو انشاءالله مشکل اوسه پورې نه دی راغلی او څه چې وو لازم خدمات موږ کړي دي او بیا به یې هم کوو زموږ ولس ته زلزله ځپلو لپاره. په مختلفو برخو کې چې کوم دی ډاکټران خدمات وړاندې کوي، ناروغانو ته چې کوم دی او پی ډي صرافه ناروغان خدمات وړاندې کیږي، همدارنګه فارمیسي خدمات چې دی ورته وړاندې کیږي، یعنې درمل ورته ورکول کیږي. د ټروما یا د کوم زخمیان چې راځي هغو ته چې دی په اسمان پټۍ کیږي. د روحي رواني خدمات هم شته دی، دې تر څنګ چې کوم دی تغذیې خدمات هم شته دی او اورنیس یا هیلث ایجوکیشن هم خلکو ته کیږي. د کونړ د روغتیا ریاست مسؤلین وایي د زلزله ځپلو سره د بېلابېلو مرستو ترڅنګ له دوی سره هم د هر ډول طبي وسایلو او درملو مرستې شوي او د زلزله ځپلو کورنیو ښه روغتیایي چوپړ پرې ترسره کیږي.